کلاؤډ برست څه شی دی چې د هغې په ذریعه باندې دومره تباهي مچاو شو، دومره تباهي خوره شوه چې په پیر بابا بونیر کې مکمل تباهي د هر طرف ته بربادي ده، بلکې چې کوم کورونه او د هغې وجود هم نشته که د ځمکې چې کوم ګټان دي هغه ښکاره شوي. دغه شان د پرون په صوابۍ کې د کلاؤډ برست په ذریعه باندې تباهي او بربادي شروع شو. دا کلاؤډ برست دی څه شی؟ ګوره د الله رب العزت قدرت، موږ تاسو مسلمانان یو او دا زموږ ستاسو لپاره د فخر خبره ده چې په کوم وخت کې د ساينس وجود هم نه وګڼه، په هغې وخت کې د باران چې کوم مراحل دي چې څنګه باران ورېږي، څه طریقه باندې ورېږي، د دې څه مراحل وي، د هغې نه بعد د اساس کې راورېږي، د هغې په حوالې سره الله حضرت په قرآن مجید کې ذکر فرمایل چې په کوم وخت کې د ساينس وجود هم نو، پای وخت کې دا خوردبین یا دغه شانتي جدید ټکنالوژي نه او ساينس نو، په هغې وخت کې الله رب العزت د دې باران چې کوم مراحل دي هغه بیان کړي چې هوا راشي د ځمکو نه، دغه شانتي دا نمکیات اوچت کې دغه شانتي مغبره چې کوم دی وریځې جوړ شي، دا وریځو نه بیا چې کوم دی الله رب العزت باران نه ورېږي. ګوره دا باران چې ورېږي دا څنګه ورېږي، د دې مراحل څنګه وي؟ دا په ځمکو کې مثال طور پر دریابونه دي، سیندونه دي، خوړونه دي، یا دغه شانتي چې کوم نمکینې ځمکې دي، دا د هغې ځای کې چې کله ګرمي جوړه شي د هغې چې کوم بخارات دي هغه اوچت شي او هوا راشي، دا ګرمه هوا راشي د هغې په ذریعه باندې دا اوچت شي، دا ذرات دا چې بره اسمان ته لاړ شي نو بره دا چې کوم یخې هواګانې د هغې سره میلاو شي نو بیا دا چې کوم وړه ذرات دي دا بیا په غټو ذراتو کې بدل شي، دلته کې دا بیا د وریځې شکل اختیار کړي او بیا چې کوم دی دا بیا د باران په شکل کې دا چې کله دا قطرې غټې شي نو دا بیا نشي ټیراوي دی هلته کې نو دا بیا په ځمکه باندې راتاویږي د باران په شکل کې، دا باران دی. دا کلاؤډ برست چې کوم دی دا هم یقیني طور پر دا هم دغه شی دی، لیکن چې کله د ځمکې نه دا اوچت شي ډېر په تیزۍ سره لاړ شي، یعنی یو خو دا وریځې اوچتېږي یا دغه شانتې دا بخارات اوچتېږي په آهسته آهسته باندې، نو دا چې کله خپل ځای ته لاړ شي نو دا تېغ به تېغ شي. په قرآن مجید کې دې ذکر دی چې تېغ په تېغ شي، الله رب العزت په ترتیب سره بیا د دې ورول کې په ځمکه باندې چې کوم ځای ته ضرورت دي په هغه ځای باندې وري نو د رحمت باران وشي، موږ تاسو چې کوم دی تباهي نه بچو. لیکن دا کلاؤډ برست چې کوم دی دا چې کله اوچت شي او په تیزۍ سره اوچت شي، تیز هوا راشي دا اوچت شي، دا ګرمه هوا او دا یخه هوا دا چې اچانک ټکراو شي په تیزۍ سره نو د دې سره چې کوم دی دا بیا په یو شړ باندې دا اوبه راتاوي شي، که دا په ځمکه باندې چې کله په ځمکه ولګي نو دا بیا څنګه چې ټمبم ولګي یو میزایل ولګي په ځمکه کې دننه سورې وکړي ته بیا تباهي مچاو کی نو دا بیا تندري شي، موږ تندر ولګي دا چې کوم دی تندر خو جدا شي دی لکه دا اوبه چې تندري شي دا دغه شانتې تندري شي چې په دې کې بیا یو کرنټ پیدا شي، چې کله په یو شړ باندې که په ځمکه ولګي په ځمکه کې سورې وکړي دا بیا تندري شي، یعنې په دې کې کرنټ پیدا شي، دا چې بیا په کم ځای باندې ځي بیا په هغې علاقه باندې بیا څه کوي تباهي مچاو کی، نو دې دا کلاؤډ برست ویلی کېږي. نو بهرحال دا د الله رب العزت قدرت دی، څومره د الله رب العزت دوی قدرت دی چې کلونه تیر شي کالو سر چې کوم دی بارانونه کېږي، الله رب العزت په څنګه ښه انداز کې چې کوم دی زموږ ستاسو علاقې سیراب کې بارانونه وشي، د رحمت بارانونه وشي، نقصانات پکې ونی شي، لیکن که چېرې الله رب العزت خپل قدرت ظاهر کړي او په یو ځای باندې دا اساس کې راتاو کړي نو بیا څومره تباهي پیلاو شي. دا الله رب العزت موږ تاسو ته ښیي چې زه څومره قدرت والا ذات یم چې کلونه تیر شي صدیانې تیر شي لیکن زه دا بارانونه کومه نقصانات پکې نه کېږي، دا کلاؤډ برست پکې نه کېږي، دومره تباهي نه کېږي، لیکن د هغې نه باوجود موږ د الله رب العزت قدرت دی هغه نه منو. نو په کار داره چې موږ د الله رب العزت قدرت دی په دې باندې غور فکر کوو، ځکه په قرآن مجید کې بار بار الله رب العزت فرمایي چې افلا تعقلون افلا تتفکرون، تاسو عقل نه لرئ، تاسو غور فکر نه کوئ په دې کائنات کې. که چېرې موږ تاسو الله رب العزت قدرت باندې غور فکر کوو نو د الله رب العزت چې کوم بړایي ده هغه زموږ زړه ته راځي، د الله رب العزت په ذات باندې چې کوم یقین دی هغه مزید زموږ په زړه کې پخته کېږي. نو په کار دا د یو حادثات دي، نو په کار دا چې موږ الله رب العزت ته دعا غواړو، د سهار او د ماښام چې کوم مسنون دعاګانې دي د هغې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته ښودلي دي چې موږ د دې دعاګانو اهتمام وکړو، چې موږ د دې دعاګانو اهتمام کوو نو الله رب العزت موږ تاسو دغه شانتي حادثاتونه ساتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، دا دعا سهار مو ماښام مو د دې نه علاوه نور مسنون دعاګانې دي چې د حفاظت دعاګانې دي، دا سهار مو ماښام مو موږ هغه چې کوم اسباب دغه خو اختیارو، لیکن ورسره سره چې کوم دی په کار داره چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته دعاګانې ښودلې دي، په کار داره چې موږ دا دعاګانې غواړو سهار ماښام، نو الله رب العزت په داسې حادثاتو زموږ ستاسو حفاظت کوي
نو بهرحال امید کوم چې د کلاود برست په حواله سره چې کوم خلق ته د الله د چې قدرت ته د هغې په حواله سره تاسو مخې ته ما یو حقیقت کې خو الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو د هر قسم له حادثاتو بلیاتونو مصیبتونو زموږ حفاظت وکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.